अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अब्बासिन खबर से शाहिद जान जेब खबर सर टिक स्मा द बर तरफई कवर जवाब त पार्टी सरम निश्ता दा टोल द सलमान अकरम राजा कार दे शेर अफजल मरवत द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर वज़ीर आला तरमंजा खुशगवार माहौल की मुलाकात त खबर तफसील स्मा द बर तरफई कवर जवाब त पार्टी सरम निश्ता दा टोल द सलमान अकरम कार दे शेर अफजल मरवत د पाकिस्तान تحریک انصاف نه ایستل شوی پخواني د قومي اسمبلی رکن شیر افضل مروت د دې فیصلې مخالفت کړې تورې پورې کړې د سلمان اکرم راجا دغه د ملګرو سازش دی د میډیا سره خبرو پر مهال شیر افضل مروت ویل چې د دوی د ایستلو هیڅ جواز نشته پارټي خپل هم د دې فیصلې تسلي بخش جواب نه لري د پارټي چارې کنټرولوي شیر افضل مروت زیاته کړه د موروثي سیاست مخالفت کړی چې ځینو خلکو ته دا قبول نه و د هغه په وینا سلمان اکرم راجا ځان د ډي فیکټو سیکرټري جنرال ګڼي خو په حقیقت کې هغه دا مقام د خپل اثر رسوخ له وجې ترلاسه کړی یاد دې وي چې څو ورځې مخکې پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ پالیسي د خلاف ورزۍ د وجه د شیر افضل مروت بنیادي رکنیت ختم کړی و د خیبر پختونخوا گورنر اور وزیر اعلیٰ ترمنځ خوشگوار ماحول کی ملاقات د پېښور گورنر هاوس کې د چیف جسټس د حلف بردارۍ تقریب نه مخکې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي او وزیر اعلیٰ علي امین ګنډپور ترمنځ ملاقات شوی دی دواړو مشرانو د یو بل سره ټوکې ټکالې کړي گورنر د وزیر اعلیٰ نه د شیر افضل مروت حوالې سره سوال کړی گورنر د وزیر اعلیٰ نه سوال وکړ چې پی ټی آی کې څه روان دي شیر افضل مروت هم یخ شو د دوی ورسره همدردي ده ولې چې شیر افضل مروت تکړه سړی دی تاسو خو په صوابۍ کې د خپل حکومت خلاف احتجاج کړی و د ګورنر فیصل کریم کونډۍ په مزاحیه سوالونو وزیر اعلیٰ غلی پاتې شوی و او لږ په یې مسکی شو یادونه دې وي چې ګورنر او وزیر اعلیٰ روزانه د یو بل خلاف بیان بازي کوي او په یو بل سخت ټکونه هم کوي دې نه مخکې د پېښور های کورټ نوی قایم مقام چیف جسټس امام عتیق شاه هم گورنر هاوس کې گورنر فیصل کریم کونډي او وزیر اعلیٰ علي امین ګنډپور سره ملاقات کړی و داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ